ننم ځواني د راشئ الله پکې راضي کوي قرآن لټیم ورکوي قرآن ته کښېنئ بس کوي نور څو پورې به دا ځواني ستاسو باقي پاتې وي څو پورې به دا طاقتونه ستاسو پاتې وي میاشت هغه میاشت ته چې جبریل علیه السلام به راته نبي صلی الله علیه وسلم ته او هره شپه به هغه ته قرآن وی او په کم کال باندې چې نبی وفات کېدو په کال باندې ورته 2 ځل قرآن ختم کړ بیا هر میاشت کې هر رمضان کې یو ځل او په کوم رمضان نه وروسته چې وفات کېدو پای کې ورته بیا 2 ځل ختم کړی دی لہذا دا د قرآن میاشت ده نو قرآن سره به کې تعلق ساتئ په ځای د دې چې ستا په لاس کې موبایل دی په ځای د دې چې ستا په لاس کې د لړو دی تاش دی یا بل ګندګي ده د دې په ځای باندې قرآن راواله مخکې سلف علماو به چې کله رمضان داخل شوی نو هغوی به قرآن راواغست ویل هذا شهر القرآن دا خو د قرآن میاشت ده په دې کې خلک قرآنونه ختموي او یو حرف باندې 10 نیکۍ میلاویږي یو حرف باندې 10 نیکۍ میلاویږي من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها ولا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف یو حرف دی ولوس 10 نیکۍ دی او یو نیکي دا یو نیکي چې میلاویږي په یو حرف میلاویږي نو الف لام میم یو حرف نه الف ځان لام ځان میم ځان لا او زه اکثر بیاناتو کې ملګرو ته وایم ما حساب په خپله لګولې د دې حدیث موافق په یوه سپاره کې 1 لاک نیکۍ میلاویږي یو لا نیکۍ یو لاک دا په یوه سپاره باندې میلاویږي ټیم پې څومره لګي صرف 25 منټه 25 منټه په یوه سپاره تلاوت باندې ښه مزهدار چې په قلار یې لولې نو 25 منٹ پہ لگی با 25 منٹ کے 1 لاکھ نیکی تا تا میلاویگی اور موبائل لا صورت ٹیم ورکو مخی ماویلیو کنا موبائل لا بزرگو نا بزرگ سڑے اگر چی موبائل لا ٹیم ورکی نو پا شواروز کی کم سے کم 3 گھنٹے ورکی 3 گھنٹے موبائل لا ورکی لیکن در رب کلام لا 25 منٹ نشترے 25 منٹ آئی دا پارا نشترے خاص کر نوجوانانو تا درخواست کوم ننم زوانی دا راشے اللہ پاکی راضی کئی قرآن لٹیم ورکی قرآن تکیے نہیں بس کئی نور څو پورې به دا ځواني ستاسو باقي پاتې وي څو پورې به دا طاقتونه ستاسو پاتې وي ومن نعمره ننکسه فی الخلق الله وایي چاله چې موږ عمر ورکو بې رفته رفته په دې اندامونو کې کمزوري پیدا کوو سباله به کمزوری خلک به د لاس تر کوي پالچ به والی لاس پرې کوږ شوی خوله به دې کږه شوي بیا به د سجدې طاقت هم نه لري نن د سجدې طاقت لري راشه ډېرې سجدې وکړه او ډېر تلاوتونه وکړه چې ځان له خو څه آخرت ته توښه تیاره کړي که نه تشتر به الله له ورځي یو کار بل پکې دا هم کې په رمضان کې دا کارونه خو کوئ قیام اللیل د هغې خصوصي اهتمام من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چا چې د رمضان قیام کاو د ایمان په بنیاد او دارنګې د ثواب په نیت باندې الله به ورته مخکني ګناهونه معاف کړي یوازې تراویح نه چې په تراویح کې امام سره ودرېږي یو څو رکعاته وکړي په منډه لاړ شي بس خبره ختمه نه کور ته لاړ شي بیا هم موقدات ته وکړه پېشمني ټیم کې راپاسېدي بیا هم وکال ته ټیم درته څومره ویلاوې ده کوه چې څومره مونځونه ته کې په قلاره ښه په اطمینان باندې دا مونځونه وکړه په دې رمضان کې بیا هغه د لیلة القدر لیلة القدر د هغې عظمت هر چاته معلوم دی چې شپه د قدر پایې کې عبادت کول زرو میاشتو دومره ثواب دی حدیث کې راغلي چې د هغې د خیر نه څوک محرومه شو دا هر قسم خیر نه محرومه دی لہذا قیام اللیل د هغې اهتمام پکې وکوئ